په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې لایک فالوور او ویو زیات کړئ. ګورئ نن سبا د هر چا ټیک ټاک اکاونټ وي او هر څوک غواړي چې زما ټیک ټاک اکاونټ ګرو شي، مخکې دې شي، په هغې ډېر ویوز، ډېر لایک، ډېر فالوور راشي. نو دا بالکل کیدای شي. دې لپاره مختلف طریقې استعمالیږي. په دې کې صحیح کومه طریقه چې هغه تاسو ته بیا سبا لپاره پیدا هم درکوي هغه دا چې تاسو روزانه ټیک ټاک ته 2-3 ویډیو اپلوډ کوئ، صحیح کنټینټ ورته اپلوډ کوئ، ډیلی تاسو دغه کار جاری وساتئ. نو تاسو ټیک ټاک اکاونټ په مخ کې شي، ګرو بشي، بیا به تاسو ته د دې نه ډېرې پیدې میلاویږي، ستاسو لایک فالوور هر څه به سیوا شي. اوس د دغه نه علاوه کوم کسان چې غواړي چې زه په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې په خپله ویډیو باندې ویوز زیات کړم، یعنې په خپله دې په ویوز راولم، په خپله دې لایک زیات کړم، په خپله دې فالوور راولم، دې لپاره مختلف طریقې دي. اپ هم شته، سافټویر هم شته، مختلف ویب سایټ هم شته چې هغه تاسو ته دغه بالکل په فری کې هم پرووایډ کوي او دغه شانتي تاسو ته پیډ هم پرووایډ کوي چې تاسو لایک هم اخیستلی شئ، فالوور هم اخیستلی شئ، دغه شانتي ویوز ورله هم اخیستلی شئ او په فری کې هم ورکولی شئ. خو کله چې تاسو په خپله ویوز، لایک، فالوور ورکوئ نو د دې به څه فایده ستاسو ټیک ټاک اکاونټ ته نه وي، خو البته ستاسو ویوز، لایک، فالوور دا به سیوا کېږي. همنن زه تاسو یوه داسې طریقه درښایم چې د هغې په مدد سره تاسو کولی شئ چې صرف په یو کلیک باندې تاسو خپل یوې ویډیو ته 1000 ویوز ورکړئ. یعنې په یو کلیک بس تاسو یوې ویډیو ته 1000 ویوز میلاویږي. بالکل تاسو په اسانۍ سره کولی شئ دغه شانتې 15-20,000 30,000 ویوز چې تاسو پر ورځ کې بالکل په اسانۍ سره حاصلولی شئ په خپل ټیک ټاک اکاونټ باندې. خو بیا راته هم وایم چې د دغه څه پیدا نشته، خو به هر حال تاسو خپل د ټیک ټاک کوم ویوز چې دي هغه پې سیوا کولی شئ، زیاتولی شئ. نور دا تاسو له ټیک ټاک په ګرو کولو کې څه قسمه پیدا نه درکوي، خو په ظاهره به ستاسو په ټیک ټاک کې په ویډیو باندې ویوز ډېر ښکاري. څنګه به کېږي ټوله طریقه درښایم د موبایل په سکرین کې. د هغې لپاره تاسو څوک ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بلکې ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره شیر کړئ، څه قسمه کوېسچن یې کمنټ کې وکړئ یا په وټساپ وکړئ. د دغه نه علاوه زه د موبایل سکرین طرف ته او دغه مکمل طریقه ګورو چې څنګه به مونږ په خپل ټیک ټاک کې په ویډیو باندې ویوز زیاتوو. په یو کلیک به مونږ 1000 ویوز څنګه حاصلوو. زه د موبایل سکرین طرف ته دا لپاره به تاسو کې راشي خپل موبایل کې ګوګل لوړئ، په ګوګل کې سرچ کړئ tik50.xyz. څنګه چې تاسو دا سرچ کړئ تاسو سره به دا ویب سایټ راوالي tik50. صحیح ده، تاسو به څوک پر tik50 په کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په دغه کلیک تاسو به دا پیج کولاو شي، دلته به تاسو کې را بشي په دې سرچ اپشن به کلیک واخلئ او دلته به تاسو سرچ کړئ پریویوز. صحیح ده، پریویوز به دغه شانتي ولیکئ او دا به سرچ کړئ. څنګه چې تاسو دغه سرچ کړئ تاسو سره به دا یو پیج کولاو شي. صحیح ده، په دې کې دا یو اولنی تصویر دی. صحیح ده، دا تاسو لیدلی شئ، دغه به پرېږدئ. دا دویمنی تصویر دی، دا تاسو لیدلی شئ. په دې کې دا یو د ټیک ټاک اپشن دی، دا لیکلی دی how to get views on TikTok 2024 پریویوز. صحیح ده، تاسو به څه وکئ په دې یو دویمنی تصویر به کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په دغه کلیک واخلئ بالکل ویښته به راشي، دا کلیک هیر لیکل دی، تاسو به څه وکئ په دې کلیک هیر به کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په کلیک هیر کلیک کړئ دلته به تاسو نه یو کوېسچن غواړي، دلته تاسو وګورئ. صحیح دی، دا به تاسو فیل کوئ. دلته دا یو سیکیورټي لفظ دی. صحیح ده، دلته به تاسو څه وکئ، دلته به دا څه دي تاسو لیدلی شئ، دا نارمل لیکلی دی، نارمل. صحیح ده، خو ډېر ګډوډ لیکلی دی. نو تاسو به دلته ګورئ چې څه ټکي وي. ګورئ دا ان دی، دا او دی، دا ار دی، دا ام دی، دا ای دی، دا ال دی، برخه دې تور خط کې هم دا لیکل دي پټ پټ. صحیح ده، نو تاسو به دې ته ګورئ او دا سیکیورټي کوېسچن چې کوم دی دا به تاسو حل کوئ. نارمل مې ولیکو، په دې ټیک نشان به کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په دغه کلیک واخلئ دلته به تاسو سره دا اپشنونه شو شي، تاسو به څه وکئ په دې اولني به کلیک کئ. په دې چې څنګه کلیک کئ دلته به تاسو د خپل ټیک ټاک کې کومې ویډیو ته چې ویوز ورکوئ یا لایک ورکوئ د هغه ویډیو لینک په تاسو کاپي کئ او دلته به پیسټ کئ. د ویډیو لینک په تاسو څنګه کاپي کوئ، خپل ټیک ټاک اکاونټ پر راوړئ، پای کې کوم ویډیو باندې چې تاسو ویوز راوستل غواړئ، صحیح ده، هغه ویډیو به کلیک کئ. څنګه چې تاسو هغه ویډیو کلیک کئ راواړوئ، په دې 3 ډاټ به کلیک کئ، دلته 3 ډاټ وي دا وګورئ. څنګه چې تاسو په دغه کلیک کئ دلته به تاسو یو اپشن نه واخلي کاپي لینک. صحیح ده، که تاسو دلته نه راځي دې ځای ته راشئ، دلته راشئ، دلته به تاسو سره یو ځای کې راولي. په دې کاپي لینک به کلیک کئ او دا لینک به کاپي کئ. څنګه هم لینک کاپي کئ بیک پر راشئ، دلته به دا لینک پیسټ کئ. صحیح شو، ګورئ لینک مې پیسټ کړو. بیا به څه وکئ په دې سرچ اپشن به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په سرچ باندې کلیک واخلئ دلته تاسو اوس ویو سینډ کولی شئ او کمنټ یې ورته کولی شئ. صحیح ده، نو دغه نه علاوه دلته لایک چې کوم دی دا اولنی اپشن دی دا لا بلاک دی، یعنې دا لا ان شوی نه دی. کیدای شي دا هم څه وخت پس آن شي، خو دا پري لایک دی نو داسې 5 منت اګو 15 میاشتې مخکې چې کوم دی دا اپډیټ شوی دی، بیا اپډیټ شوی نه دی. دا چې اپډیټ شي کیدای شي لایک پکې هم کار شروع کړي. اوس فی الحال چې دی تاسو په یو کلیک باندې 1000 پورې ویوز اخیستی شئ. په دې ویوز مې کلیک کو، دلته اوس وګورئ دا لیکلی دی سکسیز او دا دی ویو سینډ. صحیح شو، دا تاسو وګورئ ویوز سکسیز لیکلی دی، دا اوس سینډ شوي دی وایي.
اوس دا 15 منټ چې واوړي که نه د دې نه پس دوباره بیا هم موږ دغه ویډیو له 1000 ویوز پرې نور هم ورکولی شو. یعنې 5 منټ په تاسو وقفه کوئ، د هغې نه پس دوباره تاسو دغه ویوز حاصلولی شئ. رالمه بیک ټیک ټاک ته دا 36 ویوز دي. اوس به دا موږ ریفریش کړو، 36 نه دا راله 1120 ته، یعنې 1090 پورې تقریبا ویوز یې موږ ته بلکل په فری کې په یو کلیک راکړه. که تاسو خپل ټیک ټاک کې په ویډیو هسې ویوز زیاتوئ نو تاسو په دې طریقه زیاتولی شئ. بل ما تاسو ته ووې چې د دې فایده نشته، د دې ویوز څه قسمه فایده نشته چې تاسو به پاریو ته وخېږئ یا به ستاسو ویډیو باندې ویوز ډېر راشي یا به وایرل شي. داسې هېڅ قسمه فایده نشته، نه پې تاسو ته فالوور راځي، خو صرف ستاسو د ویوز کم تعداد چې دی هغه به زیات شي. صحیح ده. که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ، همدغه شانتې ټیپس اینډ ټریکس لپاره او دغه شانتې ښایسته ښایسته اپډیټ لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.